الرحمن الرحیم. کتاب الطهاره، کتاب دې په بیان د طهارت کې. د دې ځنا وسغه مسائل شروع شول. دا لفظ کتاب نه دی، دا په معنا د لیکلو په معنا د جمع باندې مرادي، او علما اکثر دا لفظ کتاب په خپل کتابونو کې راوړي. نو کتاب په هغه ځای کې د استعمالي چې دغه د لاندې به بابونه او فصلونه به ذکر کېدلی شي. طهارت په لغت کې نظافت ته ویل کېږي، نظافت او پاکوالی ته ویل کېږي، هغه ظاهري ګندګي او که باطني ګندګي وي. او په شرع کې په اصطلاح د شریعت کې طهارت ته ویل کېږي. طهارت ویل کېږي ارتفاع الحدث بماء او التراب، پورته کول د بې اودسۍ دي په اوبو سره یا په خاورې سره، وزوال النجاست او زایل کول د نجاست دي. په پښتو کې لړ مطلب دا شو طهارت دي ته ویل کېږي بې اودسي ده هغه ته پورته کې په اوبو سره او د سیمات کړي بې اودسه شوي که نه، دا پورته کې په سره په اوبو سره، او که اوبه نه جو تیمم وهي په خاوره باندې پورته کې، او بل زوال د نجاست دې ته طهارت ویل کېږي. په کپړه باندې په بدن باندې څه ګندګي مندګي ولګېدل او دا درې کې په اوبو باندې یا په بل شي باندې دې ته څه ویل کېږي طهارت. طهارت معنی مې ذکر شرع کې په اصطلاح د شریعت کې طهارت څه ته ویلی شي؟ پورته کول د بې اودسۍ دي او په خاورې سره یا په اوبو سره، او زایله کول او ختمول د نجاست دي، دې ته ویل کېږي طهارت. دا طهارت په دې باندې ابتدا ځکه وکړه امام ابن حجر عسقلاني دا باب قائم ځکه کوم چې تاسو کلم ګوري قرآن او سنت کې نو اکثر شرایع د اسلام او احکام د اسلام چې ذکر کیږي نو پای کې اول نمبر مون ذکر کیږي، ته توحید نه وروسته اول نمبر سره مون ذکر کیږي، بیا زکات، بیا سي روزه. قرآن کې ګوري کنه واقیموا الصلاة واتوا الزکات، واقیموا الصلاة واتوا الزکات، فین اقاموا الصلاة واتوا الزکات، څه وی کنه وای، او حدیث هم دا معلومیږي. نو د مانزه د پاره بیا طهارت ضروری دی کنه، طهارت ولته دی هغه ضروری دی. څنګه ضروری دی؟ هغه دار چې په حدیث کې راغلی رسول برام چې ان شاء الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله، امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجه وغیرہ نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مفتاح الصلاه الطهور، کنجی د مانزه سره پاکواله دی. او دا لہذا کنجی پر شی باندې مخ کی کوي، لہذا لاوځه کې امام ابن حجر عسقلانی باب د طهارت کې هودو. بل چې احادیث کې دا راغلي الطهور شطر الايمان، دا پاکواله نه دی، یعنی بیا د سینې ځان ختم دا کول پارغول د نیم ایمان دی. وره ځکه دا مقدم کو بیا یاد درې دلته په ځمن کې دا یو مسله سیاد درې سره فائدې لپاره طهارت چې کوم دي لپاره څو مرتبه دي، یو مرتبه یو طهارت دار، یو طهارت او پاکواله دار، ځان د بیا د سي او د نجاست نه پاکول، بیا د سي ختمه کې وړه بیا د سي غټه بیا د سي او نجاستونه ګندګي نه ختمه کې یو طهارت دار. دویم طهارت د اندامونو دی، د ګناہونو نه اندامونه پاک ساتل، دی باندې خلک نه پويږي. دریم طهارت دار زړه چې کوم دی دا د ناکار اخلاقونو پاک ساتل، زړه د ناکار اخلاقونو پاک ساتل. او څلورم چې کوم دی پاک ساتل د اغراض دي چې ستاسو د الله په مابین کې دی. باب المیاه، باب د بیان د اوبو کې. میاه جمع د ماء د اوبو ته ویل کېدلی شي. نو چون کې اصل په طهارت کې یعنی اصل پاکوالی چې راځي دا په څه باندې راځي؟ په اوبو باندې راځي. لہذا اول د اوبو بحث کوي چې کم قسم اوبه دي چې په هغې باندې طهارت جایز دی او کم قسم اوبه دي چې په هغې باندې طهارت جایز نه دی. نو په دې باب کې حدیث نقل کوي وعن ابي هريره رضی الله عنه، د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، قال دې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم فی البحر په بار د دریاب کې، یعنی فی البحر معنی فی ماء البحر په بار د اوبو دریاب کې ویلیو، هو الطهور ماؤه، دا دریاب چې دی پاک دی اوبه ده دی، پاکون کې دی او پاک دی اوبه ده دی، الحل میتته او حلال دا مردار ده دی. اصل کې تپوس شیو د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوس دا کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه سفر کو په دریاب کې، انو منګه ځان سره لګي غوندي وګړو چې کوم خوږیو بری زمنګا، نو منګه چې کله سفر کو په دریاب کې او هغه ښکار مار کو وغیرہ، نو زمنګه وبو ته ضرورت پیخیږي، نو کدا کمی وب چې موږ ځان سره وړي په دې او داس کو، نو بیا خو د سکرو د پاره نه کافي کیږي، ځکه دریاب خو ترویج خو سکل کیږي نه،
او کچرته او داس پینه کو نو لہذا مانځه ته زموږ ضرورت راځي نو او داس په څه باندې کو نو د دریا په دی وو باندې او داس کیږي دا اشکال صحابه کرامو ته ولې پیښ شي او دا په دیو باندې چې اصل کې د دریاب د اوبو طبیعت د دیرو وبونه لږ مختلف دی هغه دار چې په دریاب کې یو حیوانات ډیر مري دیم دار چې د هغه وبته ترویری خونه بدل لګنه نو صحابه کرامو دا اشکالو چې کېدی شي د خون په بدلون په وجه باندې با دا چرته ګندې د استعمال به صحیح نه نو پیغمبر نه تاسو کو نو پیغمبر او ویل هو الطهور ماءه دا دریاب چې پاک دی وبره دی الحل میتته او حلال د مردار ده دی په دې جواب کې وتلک زیادت وکړو زیادت یو تداو کو چې د صحابه کرامو تاسو د مردار نه وکړي یعنی په دې سمندر کې چې کم ساروي چې کم دغه مړشي مایه په کې مړ شي بل شي په کې مړ شو کنه نو داغه تاسو صحابه کرامو نه وکړي خو پیغمبر او خيار انسان دی حکیم انسان دی هغه ته پته و چې دی ته دا مسله پیخیږي نو داغه متفورا جواب کو چې سباله بیا سوال ضرورت هغه نه پیخیږي نو ته ویل چې واځي دانه دا مسله وسام یاد کړي چې په دریاب کې کم حیوانات مړ شي کنه نو هغه جایز دي هغه حلال دي دریابي حیوانات کنه دریابي حیوانات ځنه چې غوا وته ولېږي او ته اجنه مونږه نه غره دا نه الحل میتته حلال د مردار داغي ور میتار ساروي ته ویل کی کنه چې هغه په غیر شرعي طریقې سره ذبح دغه مړ شي غیر شرعي طریقې سره هغه مړ کلی شي مله ذبح نه کلی شي لړ مطلب دا ذبح نه کلی شي نو عام ساروي چې کوم دی پر ازمکه کې چې کوم پر وچه باندې اوسېږي نو په دې کې خو شریعت دا وایي مونږ ته چې دا به ذبح کوي او که تاسو زندي شو یو غورځي دا مردار دی کنه لیکن په سمندر کې چې کوم حیوانات دی هغه چې تاسو په خپل مړ شي هغه تام مې ته ویل کی خو هغه حلال الله هغه حلال مې په خپل باندې مړ شو نه حلال دې حدیث ته مسلې معلومیږي یو مسله دې حدیث ته هغه دا معلومیږي چې د دریاب اوبه پاکي دي بل اتفاق نو دا مسله تو سره معلومه شو چې کله یو پاک شی د اوبو سره ملاو شو پاک شی د اوبو سره ملاو شو نو په دې سره هغه نجس کیږي نه لکه مثال په تور روح حافظه پکې ملاو شو ګولیکوز پکې ملاو شو یا بل شی په شات پکې ملاو شو نو او داس کول هغه جدا خبره ده خو لیکن پاک دي د اسکل او د استعمال سره هغه جایز دی نو دریاب کې چې کوم دی مال غره کنه مال پاک شی دی کنه یو دا مسله معلومه شو دیو مسله هغه دا معلومه شو چې دریاب په اوبو باندې وړه به د سی وغړه به د سی دواړه هغه پورته کی نه غسل به کولای شي او دارنګي او داس به هم هغه کولای شي نو بل مسله هغه دا معلومه شو چې کم کس هغه په دریاب کې سفر کوي نو بغیر د حج او د عمرې نه د تجارت په نیت باندې یا عام سفرونه کول هم جایز دي ځکه صحابه کرامو سفر کړي په دریاب کې کنه نو په دریاب کې سفر مطلقاً ممنوع هغه نه دي بل مسله هغه د حدیث دا معلومه شو چې په دریاب کې کم حیوانات دا مړ شي نو دا جایز دي یو مسله دلته دا چې په دریاب کې کم یا دریاب ته یا په خړ کې یا په سین کې د کې مې په خپل باندې مړ شو نو دا استعمال دي جایز دی کنه دی جایز نو په دې کې دوه یو سوال مختصر رائے د جمهور علما په دې کې دارا چې کم مې په دریاب کې په خړ کې په سین کې په خپل باندې مړ شي غلې په وجه باندې یا په خپل باندې څخړ مړه پیرا شي او مړ شي دې ته سمک طافیه لیکي دا جایز دی استعمال لري شي دلایل چې هغه تاسو ته شم ذکر کول ټیم ډیر لګي دوی مرای په دې کې د احناف او حضرات احناف حضرات چې یو میتا په خپل باندې ښکار کنه نو د دې استعمال خو جایز دی لیکن کوم مې چې په دریاب کې په خپل باندې مړ شو د دې استعمال جایز نه دی خدا قول کمزور دی اخرجه الاربعه دا حدیث څلور محدثین نقل کړي څلور محدثین څوک مراد دي سنن اربعه ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه وابن ابي شيبه دا حدیث ابن ابي شيبه نقل کړي دی واللفظ له د الفاظ د ابن ابي شيبه دی وصححه ابن خزيمه دا حدیث ابن خزيمه صحیح کړی دی و ترمذی صحیح کړی او رواه مالک والشافعي واحمد دا حدیث امام مالک هم نقل کړی خپل موطا کې امام شافعي نقل کړی امام احمد ابن حنبل هغه نقل کړی ډیر محدثینو د حدیث ته صحیح ویل تذری پورې چې تقریبا شپږ دیرش محدثینو د حدیث ته صحیح ویل دي بل مسله هغه کې دا وسواوري چې په دریاب کې کم حیوانات حلال دي او کم حیوانات حلال نه دي مسله خو وګدنه خو مختصر تاسو ذکر کوم په دې کې یو رائے د امام بوری رحمۃ اللہ علیہ دا هغه وایي چې په دریاب کې صرف مې حلال دي د ټول انواع او اقسام سره چې د مې څومره قسمونه دي هغه حلال دي هغه په شکل د مار باندې که په شکل د برشي باندې وي کنه خو چې د مې قسم دی نو ټول حلال دي هغه صرف مې باقی نه علاوه نور ټول څه حرام دي دوی کې دویم قول امام احمد ابن حنبل رحمه الله علیه هغه په دریاب کې چې سړي دا ټول حلال دي سیوا د یو شي نه یو مار چندخ او دارنګي مگرمچ دا درې چې کوم دي حلال لري دا
یو ضروري دي او بل د تمساح چې کوم دی مگرمچ د زوناب دی داړي لري دا ناجایز دی. دریم قول پرې کې امام مالک د امام شافعي رحمه الله دی وایي چې په دریاب کې کوم قسم حیوان اوسېږي ټول حلال دي، خو هغه حیوان چې په دریاب کې اکثر ژوندي ګوري و چې چیندخ چې کوم د اکثر عمر په دریاب کې د خو بس مکه باندې وچ باندې دغه کې اوسي، بل لا چې د چیندخ دغه د قتل نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نغې استعمال ناروا دی. نور چې په دریاب کې څه شي دی هغه څه دی هغه حلال دی. نو اکثر ائمه خو قول د امام مالک او امام شافعي ترجیح ورکړی دا، خو زه وایم کنه چې امام احمد رحمه الله په دې قول کې لګي احتیاط سیوا دی. نو کدا قول ورکړي شنو صحیح ده. اوس دې بل حدیث نقل کوي وان ابي سعيد الخدري رضی الله عنه د ابو سعيد خدري رضی الله عنه روایت ده قال دې فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي ان الماء طهور یقینا وب پاکون کې دی وب پاک دی لا ينجسه شيء نشي ګند کول غیلره هیڅ شی. اخرجه الثلاثه دا حدیث درې محدثین نقل کړی دي. نو څه مراد دی؟ نه نسین علاوه ابو داود ترمذی ابن ماجه ابو داود ترمذی ابن ماجه دا ثلاثه مرادها وصححه احمد دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه ته صحیح ویل دي. دا حدیث ډیر محدثینو صحیح کړل لکه امام احمد یحیی ابن معین امام ابن حزم هغه ته صحیح ویل دي او دارنګ نواب صدیق حسن خان هغه ته صحیح ویل دي. شیخ البانی رحمه الله هغه ته صحیح ویل دي. دا حدیث بنا پر قول راجح دا صحیح حدیث دی. هدي حدیث صدا مسله معلومیږي چې وبد پاکی دي او دا څه نشي ګند کولې. نو مسله تر څه ذکر کوم دا بل حدیث سره وی کنه ان شاء الله مسله به ذکر کوم. وانا ابي امامه الباهلي رضی الله عنه دا ابو امامه باهلین روایت ته قال دې فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الماء یقینا وبچدي لا ينجسه شيء نګندکی اغه لرته شی الا ما غلب على ريحه مگر هغه شی چې غالب شي د په بوی باندې و طعمه او په خوند دی باندې و لونه او په رنگ دی باندې، یعنی کومه ګندګي الا ما غلبنا مراد ګندګي ده کومه ګندګي چې هغه د وبو په خوند رنگ بوی باندې غالب شوان بیا وبو ګندګي. اخرجه ابن ماجه دا حدیث ابن ماجه نقل کړی دی وضعفه ابو حاتم او دا حدیث امام ابو حاتم ضعیف کړی دی. ولل بیهقی او د بیهقی پر روایت کې راغلی دي چې الماء طهور نو بپاکي الا ان تغیر ريحه مگر که چرتا بدل شو د دی بوی او طعم یا خوند دی او لونه یا رنگ دی بدل شو په څه سره بدل شو بنجاست په ګندګۍ سره تحدث فيه چې هغه واقع شي په دی وبو کې. دا حدیث د سند پر لحاظ سره ضعیف دی. ضعیف ځکه چې د دې په سند کې رشدین ابن سعد دی. رشدین ابن سعد او رشدین ابن سعد چې کوم دی هغه په اتفاق د علماء سره سره ضعیف راوي دي. لیکن د دې حدیث معنا چې کوم دا د صحیح ده. دا الاول الفاظ چې الماء طهور لا ينجس شيء دا جمله خو صحیح ده مخکې حدیث تیر شو خدا روستا چې الا ما غلب على ريحه دا الفاظ دا کمزوري دي الفاظ کمزوري دي لیکن معنا یې صحیح ده. ولی امام ابن المنذر الاوسط کې ذکر کړی دي او دارنګ امام نووي په مجموع شرح مهذب کې ذکر کړی دي چې دا الفاظ خو کمزور روایت دي لیکن د دې په صحت باندې اجماع قائم دی. په معنا باندې څه قائم ده؟ اجماع. د ټول امت اتفاق دی په دې باندې چې کله اوبو دغه خوان بدل شو په نجاست سره رنگ بدل شو په نجاست سره بوی بدل شو په نجاست په ګندګۍ سره نو د دې اوبو استعمال ناروا دی. دا لازم نه چې درې واړه په یو ځای بدلیږي نه یو بدی کنه خون دغه کې په ډن کې دی یا په ټینګۍ کې دی یا په بلوخي کې دی کنه خواني بدل شوی دی کنه خپل چې کوم خواني هغه په ګندګۍ سره بدل شوی دی ام استعمال ناروا کرانګي بدل شوی ام استعمال ناروا کبوی بدل شوی ام استعمال ناروا. په دې باندې ټول امت سره اتفاق دی. نو اگر چې د حدیث الفاظ د سند کمزور دي لیکن پس د دې په معنا باندې څه قائم نه اجماع د امت په دې باندې قائم ده. ځکه چې خوان رنگ بوی په نجاست سره بدل شي او پاکواله سره ولي پاکواله هغه نشي راوستلی. ها دینه دا مسله معلومه شو. ها یاد لري وس دینه دا مسله معلومه شو چې کله د وبو خون او رنگ او بوی دا په ګندشي سره بدل شو نو د دې استعمال بالکل ناجایز دی. اگر که غاټ سیندې خړلې کوی دی او دارګ ټینګی دا او کلهګیو بدی خو چې خون رنگ بوی په ګندګۍ سره بدل شي ور ګندګۍ ها نو به د استعمال سره دا ناروا دی. اتفاقی مسله ده. او چې کله د دې خون رنگ بوی دا په پاک شي سره بدل شو لکه وبدي خیسه صفا وبدي په دې کې روح افزا ورارتله
یا دې پکې شات ورته نو هم خو رنگ بوی بدلی کنه بدلی خدا پاک شي دی کنه نو په پاک شي سره که خو رنگ بوی بدل شونه باغې نه ګندګي وره ښه په نجاست سره چې خو رنگ بوی هغه بدل شي مثلا یاد شو کنه هاي دا بل حدیث سره یو جبه هغه مسله مختصر ذکر کو عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته قال دے فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا كان الماء قلتين کله چې اوبو دا دو چاټي وي اوبو سوي دو چاټي وي لم يحمل الخبث نو نه پورته کوي ګندګي لرا وفي لفظ په بل لفظ کې داري چې لم ينجس نه ګندکيږي اخرجه الاربعه دا حدیث سلور محدثین نقل کړي سلور نسوک مرادی ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه وصححه ابن خزیمه او دا حدیث امام ابن خزیمه غ صحیح کړي والحاکم او امام حاکم صحیح کړي وابن حبان او امام ابن حبان هم صحیح کړي دي د دې حدیث نام دا مسله معلومه شو چې کله وبدو چاټي نو لہذا دا بیا نه ګندکی دو چاټي څومره دي دو چاټي څومره دي 227 کیلوګرام 227 کیلوګرام چې داغه نه به سو جوړي تقریبا څلور مانه جوړي کنه څلور مانه غالبا جوړي خو 227 کیلوګرام 227 کیلوګرام د دو چاټي وبدي قلتين د قریخه لګدا تشریح د بسام سیب کړي دا نور محدثینو دا کړي دا چې دو چاټو نه څومره وب جوړيږي 220 کیلوګرام نو بیا ورته تاسو زره ورکې کنه څو مانه جوړيږي دي 15 کیلو یو دړي کنه ها 100 کیلو چې کوم دا لږ ډول شي او بیا 100 کیلو لږ ډول شي نه دو مانه 100 کیلو دو مانه شو سلور مانه شو کنه سلور مانه 20 کیلوګرام سلور مانه 20 کیلوګرام د دو چاټي وبدي په دې پېښه باندې باندې سلور مانه او 15 دړې او 2 کیلو ها سلور مانه 15 دړې 2 کیلو سلور نیم مانه شو سلور نیم مانه سلور نیم مانه وبندي دا نه ګندکی ښه که خوند رنگ بوی بدل شو خو به خبره ده اخو چې کدریا بوم به غره ګنددي لیکن چې کله سلور نیم مانه وبوي وی کنه او په دې کې ګندګي وګورځیدل نو لہذا دا نه ګندکی لدی استعمال سره بالکل سمنګت په جوړ وګورئ نو اوس په مسلې تفریق کوي کنه نو مسلې په دا تفریق کوي دې حدیث دا معلومي دې حدیث تشریح کومه کوي دې مثال په تور پای کې سلور نیم مانه زیات وبري سلور نیم مانه وبري پکې په دې کې مګو وګورځیدل پیشو پکې وګورځیدل چرګ پکې وګورځیدل بیزه پکې وګورځیدل ارشه چې وګورځیدل خونیم برابر دی رنگیم برابر دی بویم برابر دی نو دا قشیز تر او واسه باقی به بالکل پاکي دي سبای نشتري نو هغه مسلې چې کوم احناف ذکر کوي هغه ټولي خطه خپلته گزار کړه هغه دار چې را مګورو ورزله شلبو کی پلانې شروع کړو دي 200 بو کی د ذکر کړي کړه به خودي ریاضي شنو کی دا مسلې ټولي ختمه کا اسی خلکو ته اشکالات جوړ کړی دي ګوره آسان مفتیان در جوړیږي آسان مفتیان څنګه شوی آسان چا دنه تاسو کو چې راځي زمون کوي دې کنه او هغه ته مګ ورزیدلې ده نو داغي څه حکم دی ته تاسو څنګه ته بوته خوان رنگ بوی برابر دی او جیار خوان رنگ بوی برابر دی او بو بګری شي د څلور نیم من سیوای او جیار سیوای بالکل استعمال وا اسانه فتوا ده دلیل سره دا حدیث دی اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث آسان مفتیان شوي کنه شوي کله چې وب دو چاټي وی لم يحمل الخبث نو نه پورته کوي ګندګي لرا دلته په دې حدیث کې د ابن حجر داس لفظ راوړی چې لم ينجس نه ګندګي دا لفظ دې لپاره راوړل چې په احناف کې هدايه ولا را لګیدل نه او هغه د حدیث یو غلطه معنا کړی دا هغه لم يحمل الخبث دا معنا دا وینه پورته کوي ګندګي لرا معنا برداشت نشي کولای ګندګي چې په یو ورځ په دوه چاټو بو کې نو برداشت نشي کولای کیسه ګنده شي وي ابن حجر پرد کوی چې لم يحمل الخبث دا معنا چې ګندګي نشي پورته کولای ګندګي نشي پورته کولای معنادار چې ګندګي نه دا بل لفظ په دلیل چې لم ينجسو نه ګندګي دا غوړي دا توجیه وکړه خو دې بل لفظ سره سکے اوس راشي مسلې ځکه مختصر ښه دا درې دی مسلو د وبو کې درې اقوال دي یو قول پدې کې د حناف لري بل قول پدې کې د امام مالک رحمه الله لري بل قول پکې د امام شافعي او د امام احمد ته درې اقوال شو پکې مختصر ته ماسي وضاحت لپاره امام مالک رحمه الله غوي چې وبک لګي وي او کډيري وي کنه کوي ولوټه وبدي کوي یو ګلاس وبدي ک منګيري کو ټینګې کو خړلې دا مطلقاً نه ګندګيږي څو پورې چې خوان رنگ بوی نه بدل شوی ک ګندګي پکې ورزله خو چې خوان رنگ بوی برابر دی
لہذا نه ګنده کیږي. او دغه دلیل هغه مخکې حدیث دی چې ان الماء طهور لا ينجسه شيء، اوبه پاکې دي هیڅ شی نه ګنده کوي. دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیه غوره کړی، امام ابن القیم رحمه الله هغه غوره کړی، زمونږ مشایخ هم دا قول غوره کاوه. دویم قول په دې کې د امام بني رحمۃ اللہ علیہ، امام بني رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي چې اوبه ډېرې نه ګنده کیږي او لږې ګنده کیږي، خو ډېرې اوبه څومره دي هغه نه پکې مختلف اقوال نقل دي، خو مشهور قول پکې دا دی چې داسې یو غټ حوض وي که نه، داسې یو غټ حوض وي چې دې سر ته څوک اودس کوي نو هغه سر نه ډکېږي، دومره غټ حوض وي، ډېقات ته نه ځي. او چا وایي چې داسې غټ حوض وي چې 10 ګزه وګدي او 10 ګزه سي لنی، نو دا نه ګنده کیږي چې ګندګي پکې وغورځېدله او باقي د دې نه چې لږې وي نو هغه ګنده کیږي. لیکن دا قول کمزوری دی. دریم قول په دې کې د امام مالک او د امام احمد او د امام شافعي رحمهم الله دی دواړه وایي چې لږې اوبه هغه ګنده کیږي او ډېر نه ګنده کیږي، خو لږې اوبه کمې دي، وایي لږې اوبه هغه دي چې 2 چاټونه کمي او ډېرې اوبه هغه دي چې 2 چاټې یا 2 چاټونه څه وي زیات وي. او دلیل دا حدیث دی اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. موږ ته غوره قول چې کوم دی هغه دا قول د امام شافعي او د امام احمد معلومیږي، په دې کې لږ احتیاط دی. اگر چې امام مالک قول نور علما غوړه کړي، خو موږ ته په دې قول کې احتیاط ډېر معلومیږي، ځکه کوم یو چې مطلقاً وبنه پاسې دي دغه کې ګندګي، نو پیغمبر چې دا کوم 2 چاټي ذکر کړي دا الفاظ به پیدا کړی د دې به معنا څه ده. نو صحیح تحقیق شو چې کله وب 2 چاټي نه 2 چاټي سوري څلورنی معنا سره بارا دومره وب چې وینو دا ګندګي نه. نو مسائل پیږي کې الحاصل د غون درس دا شو، الحاصل د غون درس شو ادا شو چې وبو دا چې کله 2 چاټي یا 2 چاټونه زیاتې وي نو د دې چې کله خوان رنگ بوی دا برابرو، نو که ګندګي پکې وغورځېدله نو ګندګي به درې کې او نورې اوبه پاکې دي، هېڅ ضرورت نشته چې کوي راته شي او دارنګې هغه اوبه اړی هېڅ ضرورت ورته نشته دی. که ستا طبیعت یې نه منې هغه بېله خبره ده، خو لیکن حکم دا دی چې دا اوبه بالکل پاکې دي. نو د کویانې مسلې دې ټولې حل شي، د کویانو مسلې څه شي ټولې حل شي. مګ کوي ته غورځېدلې ده او پیشو ته غورځېدلې دی، نو دقه شان پتو خلکو له ورکې وی خوند رنګ برابر دی او جی 2 چاټو په عمر وې دا او جی دومره وې بس پاکي استعمالوي. او ځنې مليان دي کنه چې هغه مثلا نه ذکر کړي کنه نو به چل ول کوي، اي منطقي ګلاو کنه هغه نه چا تاسو کړو منطقيان هوري چې هغه ته مسائل نه یاد کنه نو چل ول وته ډیر یادي، نو چا ته تاسو کړو ویل چې کوي ته مګولې دلې دا چې دا به اوس ګنده به کوي ګنده، نو هغه وته مثلا نه معلومه نه ځان ته اخلاصو، نو هغه ته ویل دا مګه به خالی نه ویل، دا مګه به خالی نه، دا چې دی کوي ته ورزيدلی نو یا با په ټوپونو ورزيدلی او یا به ډایرکټ تلی، نو که په ټوپونو ورزيدلی نو بیا به خالی نه، یا به د میتیازي تلی یا به د میتیازي نه تلی، که میتیازي د تلی بیا به خالی نه، دا میتیازي به یا په دې په دې غاړو پسې نختی او یا به دې اوبو ته ورسېدلی. څه شوي که نه ناکس ورته ویل چې بهی ما ورته دونه نه دي کتلي، دا چې دې کوي ته غورځېده نو ما ورته څه دوربین نه ونیولی، عزت یې تلی دی. نو دا مسلې ټولې هسې خلکو ته شي ګرانې په بې ځایه ورته ګرانېږي. اسانې مسلې حدیث څومره واضح مسله موږ ته وکړله، نو دغه مسله شو انشاء الله تعالی. او دغه مسله ته معلومه شو چې په دریاب کې چې کوم حیوانات دي د هغې استعمال سره هغه جایز دی. وبالله عز وجل التوفیق.